آیا تاسې کولی سئ چې ګراف ته په کتو سره د دې ګرافونو تابعګانې ولیکئ یا حتی تعریف یې کئ؟ نو راځئ چې په دې ویډیو کې به همدا درس زده کړو. هر یو خط دلته یوه تابع لري. لکه د سور خط تابع منګه د اف ایکس او هم د شین خط تابع د وبښئ دغلته آبي ده نو شین به زه ورته وایم. دیتا جی ایکس تابع نوم ږدو. اوس دلته تاسې وګورئ چې د دوی تابعګانو په منځ کې دغه توپیر څه شی ده. ښه دلته پام وکئ. کوم ځای کې چې دغه د اف ایکس تابع راغلې ده که نه، نو د دې نه یو شمیره پورته د جی ایکس تابع راغلی. دلته هم شاید دغلته هم ګورئ، تاسې خپله دا توپیر ګورئ. یعنی کوم ځای کې چې د اف ایکس تابع قیمت ده، د جی ایکس تابع چې ده یو شمیره دغه نه زیات ده، لږ ذره د هغه نه زیات ده. صحیح ده؟ نو زه لیکلی سمه چې جی ایکس یا مثلا د یو مثال څخه پیل کوو. جی د 2 دغه ټکي کې. صحیح ده؟ که جی د 2 موږ ولیکو ځکه د ایکس قیمت 2 ده. دا په هغه صورت کې د اف د 2 سره مساوي کیږي. ځکه چې دغلته هم ایکس د دواړو خطونو چې ده 2 ده. نو جی د 2 هغه وخت کې د اف د 2 سره مساوي کیږي چې یو دانه په دې باندې زیات سي. یا هم داسې موږ لیکلی سو چې جی د ایکس مساوي کیږي د اف د ایکس مثبت 1 سره. صحیح ده؟ په دې خبره تاسې پوه شولئ. نو اوس راځو دې ته چې دا په دې معنا ده چې مثلا که جی د 2 کې قیمت د وای مثلا 100 ده وبښئ، نو اف د 2 کې د وای قیمت بیا څه شی کیږي؟ 0 کیږي. دا په دې معنا ده چې که موږ غواړو اف د 2 پیدا کو، باید څه وکړو؟ یو دانه پې زیات کو چې دا د جی د 2 سره مساوي سي. دلته اوس تاسې ګورئ په دې دویم کې دلته هم جی د ایکس ده په آبي رنګ او دلته هم اف د ایکس ده په سور رنګ. کوم ځای کې چې اف د ایکس ده د هغه نه 2 شمیرې ښکته خواته منفي خواته جی د ایکس ده. دلته ګورئ دا بل ټکی. صحیح ده؟ یا هم دغه ځای. صحیح ده؟ یا دا ځای. نو تاسې خپله وایئ چې خپله جی د ایکس هغه وخت د اف د ایکس سره مساوي کیږي چې اف د ایکس څخه 2 منفي سي. صحیح ده؟ په دې ډول باندې موږ کولی سو چې د ګرافونو د مخې تابع تعریف کړو. راځو یو 2 ګرافه نور هم تفسیرو چې دا څه رقم تابعګانې لري. ښه دلته 2 ګرافه نور لرو. راځئ چې دا هم وګورو چې په دې کې څنګه موږ کولی سو چې دغه د ګرافونو تابعګانې پیدا کړو، خصوصا د جی ایکس دپاره. په دغه سور رنګ چې دلته تاسې ګورئ دا د اف ایکس د تابع ګراف دی. ښه، او هم په آبي رنګ چې کتل کیږي دا د جی ایکس د تابع ګراف دی. جی د ایکس. ښه، لومړنی ټکی چې په اف ایکس کې موږ مشاهده کوو او هغه ګورو، تاسې پوهیږئ چې دغه ټکی ده، یعنی اف د منفي 3 ده. صحیح ده؟ دغه ځای کې تاسې ښه په وضاحت سره لیدلی سئ. اوس غواړم د اف ایکس تابع له طریقه د جی ایکس د تابع دپاره د دغه ګراف له رویه چی شی پیدا کړم؟ بلکل ورته دغه معادله یې پیدا کړم. نو دلته زه کولی سم چې هر یو ته قیمت ورکړم. مثلا د جی د منفي 1 څخه پیل کوم. ښه، که جی زما منفي 1 وي، صحیح ده؟ جی منفي 1 وي دغه ټکی ده. صحیح ده؟ جی د منفي 1 دغه ځای ده. نو ګورو دا د اف د 2 سره مساوي ده. همداسې راځو بلکل اف د منفي 3 سره مساوي ده
اف د منفي دریو سره. که زه اوس قیمت ورکمه جی ته د صفر، کله چې جی صفر سي، اوس ګورئ دغه ټکي کې یعنی اکس پر ځای صفر سي، تاسې وګورئ جی د صفر کم قیمت لري؟ اف دپاره بلکل دغه ځای ده. راځئ چې دا په نښه کې وګورو، دلته د اف اکس دپاره بلکل دا ځای منفي دوه ده. نو زه لیکلی سمه جی د صفر مساوي د اف د منفي دوه سره ده، اف د منفي دوه سره ده. او وروستنی قیمت چې زه ورکوم جی ته هغه د مثبت یو قیمت دی، دغه قیمت مثبت یو. ښه دلته که زه وګورم دغه قیمت د مثبت یو د جی دپاره اوسي، د جی د تابع دپاره، نو همدغه راځئ چې دلته وګورو اف د تابع دپاره د مثبت یو قیمت څو کیږي؟ دلته راښکته سئ، بلکل قیمت یې منفي یو کیږي، منفي یو. اف جی د یو مساوي کیږي اف د منفي یو سره. اوس دغه توپیرونه مطالعه کوو. ګورئ د منفي یو نه تر منفي دریو پورې توپیر څه شی ده؟ طبعا منفي دوه پرې اضافه سوي. د صفر نه هم تر منفي دوه پورې منفي دوه ده، او د یو نه هم تر منفي یو پورې منفي دوه ده. نو موږ ویلی سو چې جی د اکس په هغه صورت کې اف د اکس سره مساوي ده چې د اف په تابع کې د اکس څخه دوه کم سي، یعنی اف د اکس منفي دوه وي. ښه اوس راځو دی بل ګراف او دی بل انځور ته. دلته دغه چې ده دا د اف اکس تابع ده او دغه هم جی د اکس تابع ده، صحیح ده. زه په اول کې غواړم د جی د اکس تابع دپاره د دې عکس تابع رسمه کړم چې د اکس د محور دواړو خواو ته متنظره سي، صحیح ده. لکه دلته لومړني قیمتونه چې زه د جی اکس دپاره ګورم بلکل د جی اکس دپاره ګورم هغه د منفي اته او د مثبت دوه قیمت ده، منفي اته کاما مثبت دوه قیمت ده. بل قیمت چې دی د منفي یو کاما منفي یو قیمت دی، مثبت یو، منفي یو کاما مثبت یو قیمت دی. نو راځئ چې دغه دواړه ټکي سره یو ځای کو په دې توګه باندې، په دې توګه. ښه دلته کوم چې موږ رسم کوي د جی اکس د تابع عکس دی، نو موږ دې ته منفي جی د اکس ویلی سو، صحیح ده. اوس تاسې دلته وګورئ، ښه وبښئ چې دې کې څه بدلون راغلی. ګورئ دلته د منفي جی د اکس دپاره څه بدلون راغلی ده. ښه دلته د اف اکس تابع چې ده عمودي فرق یې د مثبت دوو نه دا تلی ده څو ته؟ مثبت شپږو ته، یعنې په دریو کې ضرب سوی. همدلته څو ده؟ مثبت یو ده که نه قیمت په عمودي محور کې، نو دا څو سوی ده؟ بلکل مثبت درې سوی، یعنې دا هم په دریو کې ضرب سوی. اوس زه ویلی سمه چې جی د اکس هغه وخت اف د اکس سره مساوي کیږي چې موږ اف د اکس لپاره داسې ولیکو چې منفي یو پر درې ضرب د اف د اکس کړو، یا هم اف د اکس د جی اکس سره مساوي نه ده، بلکې اف د اکس د مثلا منفي درې ضرب ده، منفي درې ضرب ده جی اکس سره مساوي راځي.